سلامونه او نیکی هیلې ملګرو، یو ځل بیا امان الله مزه ستاسو په چوپړ کې د بوژو کمپیتریت او یا سلام وطنوالو 15م درس سره. په نننۍ درس کې دوستانو موږ تاسو به دا زده کوو le jour de la semaine et les mois de l'année چې په انګلیش کې ژباړه یې کیږي day of the week and months. سمه ده؟ د دې سره سره دوستانو په یادو ساتئ چې ما تاسو ته یو فیسبوک ګروپ جوړه کړې ده. دوستان کولی شي چې په دې کې جوین شي. تاسو کولی شئ چې خپل نظریات، خپل پیشنهادات، خپل سوالونه، د سوسیال سوالونه یي، د ژبې په اړه کوم سوالونه یي، نور داسې سوالونه یي، دینی سوالونه یي، هر څه چې تاسو کولی شئ چې هلته شیر کړئ. ملګري، وطنوال، د چا چې زده یي هغه کولی شي چې سوالونو ته جوابونه ورکړي. دا به موږ تاسو ته یوه ښه لاره یي د کمیونیکیشن او یا د خبرې کولو. سمه ده؟ د دې سره سره دوستانو په دې ګروپ کې به انشاءالله کوم تبعیض دینی یا قومي یا د ژبې دا شیان به انشاءالله بیخي موجود نه وي. او که چیرې څوک مثال د خبرې یا څه تبعیض وړاندې راوړي یا مثال د خبرې یا غیر اخلاقي عکسونه یا مثال موضوعات شیر کوي پکې، نو انشاءالله الرحمن هغه به د ګروپ نه وباسو. سمه ده؟ نو دا یو د ښه خدمت او د ښه کمیونیکیشن د ملګرو ترمنځ دپاره ما دا ګروپ جوړ کړی ده. صحیح ده؟ ښه دوستانو، لکه کومه چې تاسو ګورئ د بیتیوت دا زموږ تاسو فهرست ده او موږ تاسو په دغه آخري لیکه کې رسېدلي یو چې د خیره سره دا درس هم پای ته ورسېد. البته دا درس نه، دا پړاو درس، دا پړاو یا دا موضوع پای ته ورسېدو. په دغه کې دوستانو انشاءالله تاسو په ډېر شیان زده کړي او خدای دې وکړي چې زه تاسو نه یو ښه فیډبیک واخلم. نو که چیرې کوم دوستان، کوم وطنوال یو څه د دغه پروګرام نه زده کړی، یو څه زموږ زحمات تاسو د ستاینې وړ ګرځېدلي، تاسو کولی شئ چې په دغه ویډیو کې موږ سره شیر کړئ خپل نظریات، خپل انتقادات، خپل پیشنهادونه، ستاسو مثبت نظریې، منفي نظریې، خیر دا که هر څه موږ نه خفه کیږو پې تاسو کولی شئ موږ سره شیر کړئ او انشاءالله الرحمن که چیرې بیا الله پاک وغوښته نو بیا به تاسو ته ایدو پروګرام هم شروع کوم. بیا به د وخت سره خبرې کوو. صحیح ده؟ راځئ چې وړاندې ځو. په لومړی سلاید کې موږ تاسو دا زده کوو چې le jour de la semaine, day of the week، د اونۍ ورځې. ښه، لومړی موږ تاسو سره څه شی ده؟ لندي، 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 منډی، دوشنبه، مخدي، 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 Tuesday، سهشنبه، mercredi، 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 Wednesday، چهارشنبه، jeudi، 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 Thursday چې پنجشنبه کېږي، vendredi، 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 Friday د جمعې مبارکه ورځ ده، samedi، samedi چې موږ تاسو ورته سټرډے وایو، شنبې ورځ، ځینې وطنوال ورته خالي ورځ وایي، dimanche، 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 سنډے د یکشنبې ورځ. سمه دوستانو؟ نو دا ورځې تاسو ته د ورځې په اوږدو کې، د ژوند په اوږدو کې د ضرورت وړ ده. په راندیوګانو کې مثال او یا داسې نور ځایو کې تاسو یې د استفادې کوئ. په دوهم سلاید کې موږ تاسو سره د le mois de l'année، le mois de l'année، the months of the year، د کال میاشتې. ښه، لومړی میاشت موږ تاسو سره ژانویې، ژانویې، ژانویې چې جنوري ده، موږ تاسو ورته جنوري وایو. فوریې، 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 فبروري چې موږ تاسو ورته فبروري میاشت وایو. مارس، 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 مارچ چې موږ تاسو ورته په انګلیش کې مارچ وایو او په پښتو کې هم ورته مارچ وایو. افریل، افریل، افریل چې
چې په انګلیش کې ورته اپریل وایي او موږ تاسو ورته اپریل وایو. د اپریل په میاشت کې یو ټوکه ده چې د پواسون د افغیل، پواسون د افغیل، یا په انګلیش کې ورته اپریل فول وایي. مطلب دا ده چې د اپریل په میاشت کې ځینې خلک ده چې هغه د نور خلک نه، مطلب دا ده چې کم عقل جوړي. صحیح ده، یو خبره کوي هغه باندې ټوکې جوړي. می 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 په انګلیش کې می ده، موږ تاسو ورته می وایو. جوا جوا جوا. جون چې جون ده. ژویې ژویې ژویې. جولای د جولای میاشت ده. اوت اوت اوت. اګست د اګست میاشت ده. سپتامبر 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 سپتمبر میاشت ده. اکتوبر 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 د اکتوبر میاشت ده. نوامبر 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 د نومبر میاشت. او په آخر کې دسامبر 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 د ډسمبر میاشت. دلته دوستانو موږ تاسو ته دا ښودل شوی ده le 4 سیزن de l'année، 4 فصلونه د میاشت، وبخښئ د کال. the 4 season of the year، د کال 4 فصلونه. ښه، هر فصل په کوم میاشت کې شروع کیږي دلته تاسو ته په کوم میاشت او په کوم تاریخ شروع کیږي تاسو ته دا ښودل شوی ده. په 20 مارچ باندې په هر کال کوم فصل شروع کیږي؟ د پسرلی یا د بهار، البته موږ تاسو پښتو کې ته پسرلی وایو، د پسرلی فصل شروع کیږي. سمه دوستانو؟ نو په پسرلی فصل کې څه کیږي؟ خو موږ تاسو پوهیږي چې هر څه رژیږي، هر څه شنه کیږي. دلته ویل شوی ده c'est le printemps، c'est le printemps، c'est وبخښئ le printemps. elle fait doux، elle fait doux، وایي اوس پسرلی ده یا دا پسرلی ده. elle fait doux ډېر خوږ احساس کیږي. سمه ده؟ ډېر خوږ احساس کیږي. بیا دلته ویل شوی ده au printemps، au printemps په پسرلی کې les feuilles poussent، les feuilles poussent، په پسرلی کې پاڼې مطلب غټیږي یا پاڼې راوځي. سمه ده؟ va juin، va juin، دلته 2020 2010 هر کال تاسو کې خدای شي. د 20 جون نه بعد کوم فصل شروع کیږي؟ د ګرمي موسم شروع کیږي، د اوړي موسم شروع کیږي. c'est l'été، c'est l'été، c'est l'été، دا اوړی ده، دا څه ده؟ اوړی ده. ګورئ په دې تصویر کې مار ده او خلک هم بیشته دلی. elle fait chaud، elle fait chaud، elle fait chaud، د ګرمي احساس کیږي. en été وای په اوړی کې les feuilles sont vert، les feuilles sont vert، په اوړی کې پاڼې شنې وي. 22 سپتامبر، 22 سپتامبر، په 22 سپتمبر باندې c'est l'automne، c'est l'automne، c'est l'automne. elle fait frais، elle fait frais، وای دا منی ده، دا منی ده. elle fait frais دا ښکلی احساس کیږي. سمه ده؟ دا ښکلی احساس کیږي. مطلب دا ده چې په مني کې پاڼې راژیږي، دا لارې کوم ځایونه کې چې خلک قدم وهي دا ټول د پاڼو د ګلانو نه ډکې که نه، لکه رنګارنګ ښکاري. نو دې دپاره وایي ښکلی احساس کیږي. en automne، en automne les feuilles sont rouges au jaune، les feuilles sont rouges au jaune، په منی کې وایي دا پاڼې چې دي یا به زیړې او یا به سرې وي. او دا خو رښتیا وایي پاڼې سرې کیږي او یا زیړیږي چې بل هغې نه بیا پاڼې توییږي که نه. 21 دسامبر، 21 دسامبر، 21 د دسمبر څه شی کیږي؟ c'est l'hiver، c'est l'hiver، elle fait froid، elle fait froid،
و 21 دسمبر ده، مطلب دا ده چې 21 د دسمبر نه بعد ژمی شروع کیږي. سیلیویر دا ژمی ده. Il fait froid. څه احساس کیږي؟ د یخ احساس کیږي. En hiver, les arbres n'ont plus de feuilles. Les arbres n'ont plus de feuilles. وایي ونې نور پاڼې نه لري. په ژمي کې ونې نور پاڼې نه لري. دا خو واضح خبره ده چې په ژمي کې پاڼې نه وي په ونو کې. اوس موږ تاسو څلورو فصلونه زده کوو. نو دلته ځینې لغتونه ده چې هغه ساعت پورې تړلې ده. Le vocabulaire associé avec les heures. هغه vocabulary چې د ساعتونو سره تړاو لري. سمه ده؟ Aujourd'hui نن. سمه ده؟ Today. Demain tomorrow. مطلب سبا یا راتلونکې ورځ. سمه ده؟ Hier yesterday پرون یا تېره ورځ. l'année la air. سمه ده؟ l'un یا l'année مطلب دا ده چې کال. l'année dernière last year مطلب تیر کال. دلته کومه سي جملې تاسو جوړولی شئ. مثال ته وایي چې l'année dernière j'étais à Paris. تیر کال زه په پاریس کې وم. l'année dernière j'étais aux États-Unis. تیر کال زه په یونایټډ سټیټ کې وم. صحیح ده؟ l'année prochaine next year مطلب راتلونکی کال. نو راتلونکی تاسو به دا لغت همیشه په مټروګانو کې اورېدلی که نه. وایي چې prochaine هغې مطلب راتلونکی د تم ځای. سمه ده؟ نو prochaine مطلب دا ده چې راتلونکی کال. le semaine dernière. ګوره passé هم ویلی شئ dernière هم ویلی شئ. دلته هم l'année dernière ویلی شئ l'année passée ویلی شئ. le semaine passée le semaine dernière last week مطلب تیره هفته. صحیح ده؟ تیره هفته چې تاسو څه کار کړي هلته ویلی شئ le semaine passée j'étais en Gare du Nord. تیره هفته زه په Gare du Nord کې وم. صحیح ده؟ یا داسې نور. le semaine prochaine راتلونکې هفته next week. سمه ده؟ le mois dernier تیر last month مطلب le mois passé تیر میاشت le mois dernier تیر میاشت. le mois prochain next month راتلونکې میاشت. لندومه وبخئ البته ما لو پاتې شو نه. لندومه ماته. تاسو لندومه سهار ته استفاده کولی شئ. مطلب د سهار په ټایم کې راتلی شي. یا ماته هم سهار ته مطلب دا ده چې د راتلونکې ورځ سهار next day. دا نور اکسپریشن یا دا اصطلاحات چې تاسو ګورئ دا زیاتر هغه وخت استفاده کیږي چې تاسو چیرته غنډیو لرئ او یا کوم ځای کې چا سره څه ملاقات لرئ او تاسو یا به وختي رارسیږئ او یا به ناوخته رارسیږئ که نه. تو یا دی بونوغ. سمه ده؟ او یا الوغ هم راتلی شي. دلته ما نه هیر شوی چې تاسو ولیکم الوغ. تو مطلب early. دی بونوغ مطلب early. الوغ هم j'arrive alors. خو الوغ زیاتر دلته راتلی شي چې مثال په توګه ستاسو اپاینټمنټ یا ستاسو غنډیو په 2 بجو فکس شروع کیږي او تاسو فکس په د 2 بجو رسیږئ نو دغه ته الوغ وایي. سمه ده؟ tard یا en retard. ګوره tard مطلب ناوخته. en retard دا اکسپریشن ورسره یوځای کیږي چې بیا په جملو کې استفاده کیږي. سمه ده؟
د مثال په توګه تاسو وایئ چې je suis désolé de en retard. زه بخښنه غواړم د ناوخته کېدو. سمه ده؟ je suis désolé de retard. زه بخښنه غواړم د ناوخته رسېدو. سمه ده؟ دا دلته پای ته ورسېدو. نو دوستانو بیا هم د پخوا په شان تاسو کولی شئ چې د پی ډي اف ډاونلوډ کړئ او دا کوم تاسو ته چې ما لینک اچولی ده په دې سایټ کې هم دغه کوم درسونه چې تاسو ته ما اخیستی تاسو هلته کولی شئ چې دا ولولئ. نو په دې ځای کې زموږ تاسو درس پای ته ورسېدو. تاسو په لوی او بخښونکي الله سپارم. تر بل درسه پورې ښه ورځې او ښه چارې ولرئ. الله مو مل شه.